په همدې ډول ستا د پروردګار دا فیصله هم په ټولو هغو کسانو باندې تطبیق شوې ده چې د کفر مرتکب شوي دي، چې هغوی دوزخ ته تلونکي دي. د الهي عرش حاملې فرښتې چې د عرش شاوخوا حاضرې اوسیږي ټولې د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي. هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي. هغوی وایي ای زموږ پروردګاره، ته په خپل رحمت او په خپل علم سره پر هر شي باندې خور شوی. نو هغو کسانو ته بخښنه وکړه او د دوزخ له اوره یې وژغوره چې هغوی توبه ویستلې ده او ستا لاره یې غوره کړې ده. ای زموږ پروردګاره، او هغوی هغو جاوداني جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغو وعده له هغو سره کړې ده، او د هغو له مور پلار او میرمنو او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغوی هم له هغو سره یو ځای هلته بوزه. ته بېشکه قادر مطلق او د حکمت څښتنې او وژغوره هغوی له بدیو نه. تا چې څوک د قیامت د ورځې له بدیو نه وژغوره پر هغه دې لوی رحم وکړ. همدغه ستر بریالیتوب دی.